السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورو تاسو ملګری عبدالقدیر افریدی د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو نن مې در سره مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه یو بل خسته ویډیو راوړی دا چې سپینې خبرې کړي په دې ویډیو کې. ملګرو بعضې مولیان وایي چې لمونځ د دین لپاره داسې ده لکه یو ستن، لکه څنګه چې په لنټر کې په مینځ کې یو ستن وي چې لمونځ هم دغه شان دی، دا لکه د دین لپاره یو ستن. خو مفتی منیر شاکر څه وایي چې صرف لمونځ دین نه دی، لمونځ نه غوره ډېر اعمال داسې دي چې هغه د خلکو پریښي دي او صرف په لمانځه باندې ایښې ده. یعنې اوس ډېر خلک داسې وایي چې یاره بس د یو لمونځ پاتې دی، نور عملونه هسې زموږ د کاره دي، نور عملونه زموږ نشته. مفتی منیر شاکر څه وایي په دې ویډیو کې ملګرو؟ سپینې خبرې کړي. راځئ ملګرو چې د مفتی منیر شاکر د ښایسته او ښکلي بیان سپینې خبرې واورو او ویډیو لازمي وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځئ دا وګورئ. مفتی منیر شاکر: ملایانو زما او ستاسو په منځ کې دیوالونه ودرولي دي چې مفتی صاحب بیان ما اورئ، مفتی صاحب بیان ته مه راغواړئ، هغه خلق راغواړئ چې دا خلق ورته قطار ولاړي. او زه خلکو ته څه وایم چې و مسلمانه، کله چې ملا را روان وي تاسو لیدلي دي چې طالبان یې ورته په لار کې دوه طرف ته ودرولي وي، یو طرف ته بل طرف ته. هلکه چا لیدلي دي؟ دا دین دی چې دا زه بیانوم، دا ګپ نه لګوم. او دا دوه صفونه چې ته ورته برابروي ملا صاحب ته، یو طرف نه بل طرف نه پې ګلان شندی کېږي یا لاس ورسره میلاویږي. صف چا ته ودروی شي؟ صفونه دوه ځایه راځي، یا جهاد کې صف یا جماعت کې صف. دا چا ته جوړیږي؟ نو چې ته په جلسهګاه کې ملا ته جوړوي نو هسې ستا د په ذات ته خدای قسمي ستا خدای بیا هغه دی او کلان دی نور هم شته، یا خدای نور هم شته. نه ته نه کافر کېږي. ملا صاحب ته کفر پروف یې امي سړی که قبلې ته متیازې وکړي وي ښځه دې طلاقه ده، خو که ملا سړی وکړي وي سر یې غړېدلی دی، ته کفر پروف یې، ته کافر کېږې نه. خو بل سړی چې غلطه وکړي کافر شي. نو ما مسله کوله مسلمانه، ټیم کم دی را سره، خبرې ډېرې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حدیث باندې بیان کوم چې دا اسلام به ډېر زر ناشنا شي. نو ملا صاحب ستا مونځ خو نه دی ناشنا، او مانځه نه سوا خو ما ته په بل څه لیدلی نه یې، خو چې پیدا شوی الصلاة خیر من النوم دې نه سوا مې تا نه خدای که بله چیغه اورېدلې ده، الله اکبر الله اکبر. ته چې هله ګډه شوه داسې خو بانګ وایه. ته د پښتنو سره بانګونو ته غوږ شه چې څنګه بانګونه خدای راستی نه دې مکه کې اورېدلي نه مدینه کې، دا ستاسو بانګونه دي. او بیا د ملایانو قراتونه. نو زمونږ قرآن کې نور څه شی نشته، یو پکې مونځ دی، یو پکې روژه ده. تبلیغیانو پسې خلک خبرې کوي، وایي تبلیغ کې 6 نمبرې نورې ټولې تقاضې او تبلیغ مزې. نو ستا دین کې نور څه شی دي؟ ستا په دې ټول قرآن کې مونځ، روژه، حج، زکات د سوا بله خبره شته؟ تاسو نن ته کړې ده. د قوم کې بله خبره رایجه ده، څوک د بل شي نه خبر دي، میراث نه خلک خبر دي، خویندو له خلک حصه ورکوي، لوڼو له خلک حصه ورکوي، کمزوري رور ته خلک حصه ورکوي، ګاونډي سره خلک ښه سلوک فرض ګڼي، خپله ډوډۍ د ګاونډي سره نیمول خل فرض ګڼي. مونځ خو چې قضا شي بیا به یې وګرځوي، خو ګاونډي چې نهاره شپه تېره کړي بیا د دې قضا کېږي. نو دا ډېر لوی فرض دی که هغه ډېر لوی فرض دی؟ د ګاونډي حقوق لوی فرض دی. ملا صاحب ته پیسه میلاو شوې ده د یهودو نسواراو نه چې خلقو ته ووایه چې مانځونه لوی عبادت بل نشته. نو ته ټوله ورځ جومات کې مونځونه کوه، خو چې زه درنه په محله کې تنګ یم، ستا د مانځه ماله څه فایده شته هلکه؟ خو چې دوکاندار یې زما بچي غولوي ټوله ورځ، پاپړ پې خرڅوي چې هغې نه یې سینه او معده خرابېږي، او کوي تهجد، ماله ستا د تهجدو فایده را رسي هلکه؟ خلکو نه بریدونه وهي، ځمکې خلکو نه یې څارئ، خویندو لوڼو سره حقوقو معامله نه کوي، ګاونډیانو سره جګړې کوي، خوی دې سپک دی،
خلقو پسی بد اراده وای د خلقو خور مور پسی غږیږي اسی په ایمان استا حجونو مال څه فائدہ شتا اغه لوی فرض ده کدا لوی فرض ده قرآن دا فرض بیان کړي قرآن ویلی دی چې موږ د قضا شي بیا به وکي خو چې مسلمان کلا پریوته ده د کمرنا یا تنور ته پریوزی یا مشوم ور ته غورځيږي یا یو خزه به سترکیږي لګیا دا او ته ګوري چې موږ قضا کیږي موږ قضا کا او دا خزه د به سترې نه بچ کا موږ قضا کا دا مسلمان بوډا د کمر را بچ کا دا ماشوم د تنور نه بچ کا موږ به خیر ده رستو کی کدو در نه قضاوی درې برستو کی کدرې در نه قضاوی څلور برستو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه خندق کی څلور منځونه په یو ټیم باندې کړی خود رسول الله نه مونږ قضا شوه دی او رسول الله نه د گاونډي حق نه دی قضا شوه تا بنی اوریدلی چې د رسول الله په گاوند کې یو سړی و نه هر شپه تیر کړی دا او رسول الله چرخ وړلې دا به ته نه خای دا به نه خای چې د رسول الله په معاشره کې سړی و هغه د خلی نه پوچو دا به نه خای چې د رسول الله په معاشره کې صحابي و هغه غیبتونه کول دا به نه خای چې د محمد رسول الله شاګرد و هغه پردو خزو پسې خبرې کولې دا به نه خای چې د محمد رسول الله شاګرد و او د افسرانو او د غټانو خبرې ته به یس سروي خو چې د الله خبره و بیا راشه کومه نه کرانی مسلمانی ده اوس پولیس تا فوج تا ادارو تا عوامو تا تاجرانو تا ویلی دی چې دا 5 وخت مونږ کوا نور خلکو نه خځه کا اخلم څه خبره نشته په ایمان موږ اخلو د خلکو نه کنه یالو جواب خورا کوي کنه چې تاسو حق نشي ویلې چې زه وایم ملګرتیا خو نه کوي کنه مولا صاحب تا ویلی دی ورته چې صرف 5 وخت مونږ کوا نور په چا چې بریکونه نیسي صرف 5 وخت مونږ کوا نور خیر ده کرے شوتاله روجه ساته او چې حج ته لوړ شي او یو حج نه بل حج پر ټول ګناونه معاف کیږي چاوي مولا صاحب له خیماتم پکې وخا یو کور ته ملمتلو نو هغه کور کې سالن کمو نو هغه د کور کې چې کم ملمو هغه به وته دا روټه دا سره غونډه ک څامسه به دې جوړ کړه او دو سالن به پکې اوچت نو یو ماشوم خيار غونې غزړه کې وی چې څه خو ته ویلې شم نه چوتم چې شرمېږي نه الله دې غر کا ټول سالن دې ختم کو ناغه له ډوډۍ ورکړه وته وی چې اجي سه یو څامسه خو مالم جوړه کا مولانا صاحب یو آیت خو پکې ماته مو خایا چې حج سره دا ټول ګناهونه معاف کیږي که چانه شکرانی اغستی وي د چاپو توبه می دی خزو پسې غږېدلې پردي حقوق تی خراب کړی وي رشوت تی اغستی وي مړی دی کړی وي افسر دی خوشحال کړی مولا دی خوشحال کړی مالدار دی خوشحال کړی او دا په عمرې معاف کیږي دا یو کړڅه همالم جوړه کا په دې ټول قران کې ماته یو آیت خو او د پیغمبر په حدیثو کې نرشه یو حدیث راته خو او ثابت کا تا د عوام په کم طرف راولي ته خبرې چې پولیس څومره رشوت اخلي ستاده مسالو د وجې یالي تا ته پته چې فوج څومره سخت رویه ساتي ستاده دې مسالو نه ساتي تا ته پته چې د سرکار د خلکو ژوندۍ حرامه کړې ده ستاده غلطو مسالو د لاسه حرامه کړې ده تا ورته ویلي دي چې حج کوا عمره کوا ټول ګناهونه معاف کیږي هغه چې سهار راوځي فرعون راوځي هلکه نو کر سړی سم ګرځه نو کری خدای دې غرکته د قوم نو کری افسر بروان یو لټل پرسر روان دی دا مولا ستا د لاسه که د قوم ته تا دا غلطې مسلې نه وې کړې سرکار به سهار راوته داسې به را پیدا چې خدای رانه ناراضه نشي مونځ مې بیا نه قبلېږي افسر به داسې را پیدا چې زه رشوت وانه لمه الله به مې داسې کي روژه مې بیا نه قبلېږي دا ورته ویلي دي چې مړه د خلکو په کورونو ورننوځه عمرې ته چې لاړ شې دا خو ستا ډیوټي ده تا ته پته شته لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تؤذن لکم سورة نور مو ویلې دی الفاظ خو ما ته یاد نه دي
قرآن وی د چا کور ته به د هغه د اجازته بغیر نه ننوځي. تا ته انګریز قانون ویلی دي چې ور سر چوران در سره دی، تا ته یې چې ویلی دي ور ننوځه. ته به دې آیت ته څه جواب کوې په ورځ د قیامت؟ ته چې مسلمان وې، تا ته چې صحیح مولا ملا وې، تا به منډه واله چې دروازې ته رسېدلی وې، نو تا به دروازه ټکولی وې، دننه نه چې تا له اواز راغلی وې چې څوک نشته، ته به واپس کړې. تا ته به افسر وی چې ولې دې چاپه ونه چوله، تا به ورته وي چې صاحب ستا تنخوا زه دنیا کې اخلم، قبر او حشر کې زه بل چاله ور روان یم. هغه په سوره نور کې ماته دا ویلي دي چې نه به ننوځي، نشته جایز اجازه. محمد رسول الله هم د چا کور ته نشي ننوتی. تا ته پته شته؟ او تا د خپلو افسرانو دپاره څه ونه کړل؟ وایي چې بیا مړ شوي چې شهید هم دی، شهید دی، پلنکي ځای کې شهید شي. کېنه وړه پاکستانی مسلمانو شهادت تا چېرته د خور حصه اوسه پورې ورکړې ده؟ تا د لوري حصه ورکړې ده؟ ته چې زامنو ته په شل لکه باندې ودونه کوي، تا چېرته لور هم دغسې په خوشحالۍ واده کړې ده؟ تا چې زوی ته په شوق ښځه کړې ده، پلانکې باندې مین دی او دی وله په غلا او په هره لوبه کوي، تا چېرته د لور د عشق او د مینې قدر کړی دی؟ نه. ستا قرآن کې صرف مونځ دی، ستا په قرآن کې صرف روژه شته، ستا په قرآن کې نور هیڅ نشته، ستا قرآن کې حقوق العباد نشته، ستا قرآن کې جهاد نشته، ستا قرآن کې یس سر شته، نو سر نشته. او تا ته پته ده چې ستا اسلام تا ته اول نو سر ښیي. لا اله څه شی؟ لا اله، لا نا ته وایي، نو نہیں. مسلمان با ہزاروں ہاؤ کی یو زل ہاں وئی، نور با 999 مرتبہ نا وئی. وی سلو آو نا یو نا غورا دے. تا ندی اوری دلی ستا دین نا شروع دے. او تا پا ایمان ہوئے تا پلار تا نا ویلے شی الکا، او اللہ تا نا ویلے شی. تا اسا پری پلار تا ویلی دی چې ته ما ته وایي چې وزه پلنکي سړي باندې ډزو کولی پې وکړم، ما ته قرآن کې آیت وښایه چې هغه مرګ راوایي. تا ته پلار وایي چې پلني له کنځلې وکړه، وزه ورپسې راونیسئ. تا ته اوسه پورې تپوس کړی دی چې ولې قرآن کې د هغه د نیولو اجازت شته؟ تا ته چې افسر وایي چې ونه پلنی ونیسه، تا ته اوسه پورې پوښتنه کړې ده چې قرآن کې د هغې اجازت شته؟ تا ملا ورته ویلي دي چې لمونځ کوه، د خدای سره کار نشته، نور د ده خدای موږ سره نور څه کار دی. تا مولا ورته ویلي دي چې خدای پاک د مولایانو په زور موږ جومات ته دننه کړی دی، خدای بهر نشي راوتی، د ده صرف په جومات کې دننه کار دی. بازار کې د خدای کار نشته، زه آزاد یم چې څنګه تجارت کوم زه به کوم، که زه ښځې خوشحاله وم، که زه سړي خوشحاله وم، زه ګز په 100 روپۍ ورکوم، که زه ګز په 200 ورکوم، زه 2 نمبر کپړه خرڅوم، زه 2 نمبر صابون خرڅوم، زه 2 نمبر چای خرڅوم، زه ټوله ورځ قسمونه خورم په سودا. ولې؟ الله مو جومات کې بند کړی دی، بار نشي راوتی، بار کار دی، تورو ټوپیو والاو دی. اینو خوش رکھو، مزے اڑاؤ. بہر خدای نشتا. افسران وئی چې د خدای کار نشتا، د افسر کار دی. عوام وئی چې د خدای کار نشتا، د پولیس کار دی. خدای د جماعت کې ځان لا بند کړی دی چې جماعت کې څوک سپکې خبرې خلشه جماعت ته غیبت کوي. مطلب دا دی چې بارې هلکه بهار یې د دې دا معنی ده چې کني بهر خو خیر دی که، او چې یو ملا یا یو سړی په جومات کې بدکاري وکړي ونیوی شي، دیکھو یار مسجد کم سړی چې د جومات ته ډېره هوا ورکوي دی بهر خدای مني نه. کنی دننه زنا او بهر زنا، دننه ګناه او بهر ګناه، دننه حرامیتوب بهر حرامیتوب، دننه دروغ بهر دروغ، دننه حرام بهر حرام. دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ برابر دی. خو تا الله تعالی بند کړی دی جومات کې. ایسے چو صاحب جومات ته راتلی شي، جومات سیل کوی شي، خو رب د جومات نه بار نشي وتی چې په بازار کې خلکو ته وایي چې دا حرام دی. الله تعالی تاڼۍ کې اجازت نه لري چې د الله حکم تاڼۍ کې وچلیږي.
ना, यहां अंग्रेज का कानून चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मुला साहेब आता सरकार दीजे त्याच्यावर असावं, मुला साहेब तावर असावं. नन जमा पुलिस, नन जमा इदारे, नन जमा सरकारी खलक वल्ला 99% दिन न मनी खु मुला साहेब स्ताद लासा तावर तवीली दी चिपलन के दुआ छे ओ आए विच सड़े कपयो जे की कीनी और पागजे की गीबतु की मजलिस के तबलीगियान वही चाहे मजलिस न रापा से दा दुआ वही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु विच दी मजलिस टुल गुनाह देता माफ न ख्वाखा देना पयो मजलिस के केना और बारूद राव गड़ाओ धमाकाओ का चिशेओ का धमाकाओ का ची कैमरा दरता लगी दिलीवी और जासूसान नास्ती और ब्या ची कले दे मजलिस नवजी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक दुआ हुआ ची पुलिस वाला रशी होती शहदु ना माफता मखागे ना पस दुआ हुए ना कर ऐसी पीमान है पुलिस वाला वदी प्रीवी जवाब खोरा कहे मेरे मने और कशा नजी प्रेवदी दी नजी न दा खुदे बानी दी तुमरे यकीन दे चागा तुमरा सादत तखकारी किताब माप की दाता तकमुला से बे दे कम किताब की लिखली दी कि हुकूकुल इबाद बताता माफ कीगी दा कम सड़े अल्लाह तवरगले दे अल्लाह ताला सरे लिखल कड़ी दी कि गवा गुना प्लाने दुआ सर बदे से माफ कोम दाता तवेचा मुला से अस्ताद अल्लाह से मुआशरा खराब है मुसलमान अस्ताद अल्लाह से खराब है वल्लाह ची सूक दला खर रावली कुछ पटके वाले भी उधर ते तकी नहीं तो तदा से नाश पिला तो बेजा पो वल्लाह ची चादल डके खुजवले दे जितावर पसी बें बेंकड़ी तो दिन नहीं खबर नो मा खबरा कवाला दा कुरान करीम नी उत्सो आयातुना बे हुए खुद आयातुनु तर्जमे ता बजोड़ नशमा